د غزني ناوې ولسوالۍ ملک الدین کلي کې په لومړي ځل له سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه له علمي مرکز څخه 100 تنه له عصري او دیني زده کړو فارغ شول. په دې تړاو رابلل شوې غونډه کې د غزني والي، د اسلامي امارت یو شمېر نورو مسؤلینو، دیني علماو او د سیمې اوسیدونکو ګډون درلود. چې د یهودو نصاراو په مقابل کې چې پرون د ناټو د مردرخوره شر زموږ پر وطن باندې راغلی، هغه د انسانیت دعویداران چې د انسانیت او د بشریت دعویداري کول، لیکن د بشر په لوباده کې د بشر قاتلانو، بشر خواره تر هغو د دې مقابلې ته موږ په شوق باندې ورځو. په دغه ناسته کې د غزني والي له مجاهدینو وغوښتل چې د اسلامي نظام په ساتنه کې خپل مسؤلیت ادا کړئ. تاسو هر یو د دې نظام نماینده یاست او هر څوک تاسو ته د دې نظام په نماینده په سترګه درته ګوري. که کم څوک کم کمزوري کوي یا کم تخطي کوي یا کم غلط کار کوي، د مسلمانانو بیا ټول د دې نظام څخه د مایوس شي. د دې ترڅنګ یو شمېر نورو دیني علماو د علم په ارزښت خبرې وکړې. انما بعثت معلما، زه دنیا ته د لارښود په حیثیت باندې د معلم په طور باندې راستولی شویم چې خلکو ته د الله سبحانه وتعالی احکام و فرامین وروښایم. باید وویل شي چې دا لومړی ځل دی چې د غزني په یوه ډیره لرې ولسوالۍ کې په لومړي ځل په عصري او دیني زده کړو لسګونه سمبال ځوانان د ټولنې خدمت ته وړاندې کیږي.